دا د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې د مسافرو انتظار ځای یوه سمسوره سیمه ده چې د ټیکا دفتر له لورې له بیارغونې وروسته اوس د بلخ مرستیال والي او ځینو ځایي چارواکو په شتون کې پرانیسته کیږي. په شمازون کې د ټیکا دفتر کاریداتور وایي د دغه ځای له جوړولو څخه موخه په یاد هوایي ډګر کې د حاجیانو او نورو مسافرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. Yaklaşık 20 adet oturma bankı yanında. دغه سمسوره سیمه په څه باندې شپږ جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده. موږ په یاده ساحه کې د پیاده لارو ترڅنګ مو د سیوري لپاره څو ځایونه د اوداسه خونې، حاجیانو او مسافرو لپاره حمامونه جوړ کړي دي. د یادې ساحې په جوړولو باندې ټول ټال $150,000 لګښت راغلی دی. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والي په بیلابیلو برخو کې د ترکیې هیواد مرستې د ستایلو وړ وبللې او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. از دفتر تیکا خیلی و مردم ملت ولایت بلخ و خصوصا بلخ افغانستان از نهایت خرسند است و تشکر میکنه که واقعا ما هم نهایت استقبال میکنیم از اینا، از خدمات از اینا. واقعا خیلی راضی هستیم که قسم خدمات را در ولایت بلخ انجام داده و خیلی واقعا و جای خوشحالی است که ما واقعا این خدمات اینا را و تشکری و نهایت خرسندی از استقبال میکنیم. له دې سره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر مرستیال د ترکیې هیواد له چوپړتیاو وړاندې کولو قدرداني وکړه او ډاډ یې ورکړ چې له دغو جوړو شوو ځایونو څخه به په کلکه ساتنه کوي. موږ وعده ورسره کړې چې مراقبت به کوو، ترتیب به کوو، ساتو به. از موږ د میدان چې څه مسؤلیت دلته خلک لري هغه هم که کشران دي که مشران دي هغه ټولو د ترتیب وعده کړې ده چې دا کار به کوو د خیر انشاءالله، مراقبت یې کوو. نو موږ ډېر خوشحاله یو، خدای تعالی دې کامیابه کړي. دا په دې لنډو کنې خبرې مو ډېرې کړې وای. او دومه دا ده چې دا هم د دې معنا ورکوي چې دا د ولایت معاون رؤسا صاحبان ټول راغلي دي، په دې افتتاح کې ګډون کړی دي. نو دا معلومه خبره ده چې دا د دوی کار ښه پرمختګ کړی دی او ښه کار دی او خوښوي یې ټول. نو خدای تعالی دې نور هم کامیابه کړي چې آینده موږ د دوی په مابینځ کې د ارتباط قوي او مستقیم وي او دا کارونه دغسې نور هم دوی سرته ورسوي. د ترکیې هیواد د مرستو همغږي کوونکی دفتر یا ټیکا چې د یاد هیواد د اطلاعاتو کلتور وزارت یوه څانګه ده. دغه دفتر له 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او د ظرفیت لوړونې په برخه کې فعالیت کوي.